د افغانستان د تیر جمهوري نظام نظامی تجهیزات بل چاته ورکول کیږي. همدارنګه امریکا غواړي چې د افغان پوځ په وسلو بل پوځ مسلح او پر یو بل ستر قوت یې وپاروي. دا چې امریکا د چا حمایه او د څه لپاره کوي او د افغان پوځ تجهیزات چاته لیږي. ویډیو تر پای وګورئ، په هر څه به پوه سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو. د افغان پوځ تجهیزات اوکراین ته ورکول کیږي. تمه وه چې د راتلونکي کلونو په راتګ امریکا له افغانستان او پوځ سره نظامی مرستې هم وکړي او ورته نورې پرمختللې وسلې وسپاري، خو افغان پوځ ړنګ او مرسته سوي تجهیزات یې عبث لاړل. اوس امریکا په دې هکله تازه پریکړه کړې او د افغان پوځ ځانګړي سوي تجهیزات بل چاته ورکوي. په دې هکله وال سټریټ ژورنال ته امریکایي او اوکرایني چارواکو ویلي دمګړی د امریکا او اوکراین ترمنځ د هغو وسلو په سر بحثونه او خبرې روانې دي چې امریکا به افغان پوځ ته ورکولې. جزئیات وایي په دې تجهیزاتو کې ټانکونه، وسلې، مهمات او ځینې نور توکي شامل دي. امریکا په خپلو تازه ارادو کې ویلي دا چې افغان پوځ وپاشل سو او له منځه ولاړی، ځکه نو دوی اړ دي چې د خپلو نورو ملګرو هیوادونو ساتنه وکړي او اوس به دوی اوکراین په دې وسلو سره د روسیې په وړاندې تقویه کوي. امریکا په ډاګه د روسیې په مقابل کې د جګړې اعلان وکړ، خو دا هم باید له یاده ونه ایستل سي. زیات احتمال د دې هم سته چې روسیه او اوکراین یو د بل په وړاندې جګړه پیل کړي، چې دا به په اصل کې د روسیې او امریکا ترمنځ د جګړې پیل وي. تر اوسه خو څه نه دي سوي، خو دا چې امریکا د افغان پوځ پوځي تجهیزات اوکراین ته ورکوي نو دا ښکاره خبره ده چې هر څنګه یې ملاتړ هم کوي. د تیرې اګست میاشتې په 15مه نیټه د طالبانو په لاس کابل سقوط وکړ او د دې ډلې پوځیان ارګ ته ننوتل، چې په دې سره د هغه 20 کلن حکومت چې امریکا یې ملاتړ کاوه یوازې په 10 ورځو کې سقوط سو. که څه هم امریکا ژمنتیا درلوده نو بیا ولې یې د یوه جوړ سوي پوځ ملاتړ ونه کړ او ولې یې د یوې کوچنۍ ډلې قرباني کړ. امریکا هغه مهال وویل چې افغان پوځ په خپله د هیواد ساتنه نه کول غواړي، خو دوی یې هم نه کوي. قدرمنو لیدونکو، زیاته مننه چې ویډیو مو تر پایه وکتل. زموږ مشال پریس چینل سبسکرایب او ویډیو شیر کړي. تر بیا او بلې ویډیو د الله پامان.